السلام علیکم ملګرو انډر 19 کرکټ ورلد کپ چې کوم روان دی د 19 کلن ورلد کپ چې کوم روان دی یو ټیم پکې بهترین پرفارم شو کړی دی اوټ سټینډینګ پرفارم شو کړی دی بهترین پرفارم روان کړی دی په دغه انډر 19 کرکټ ورلد کپ کې دته وای د کوچز سټاف دته وای سلیکشن دته وای کرکټ بورډ دته وای مطلب هغه بهترین لوبغاړي کم چې چا کې صلاحیت چا کې مطلب بالکل قابلیت چا کې ټیلنټ وي هغه ټیلنټ وای لوبغاړي بوي دی چې کله ټیلنټ وای لوبغاړي یو ملک ته ولګي د دورې لپاره مطلب یا د ورلد کپ لپاره نو هغه به دلته ثابتېږي چې مطلب هغه کولای شي کني شي کولای هغه به دغه ثابتېږي لکه نن چې څنګه پاکستان ټیم ثابت کړه راځو نن د میچ سکور کارت سره شریک کوم د پاکستان دغه بهترین پرفارم در سره شریک کوم په اوپننګ دغه جوړی کې چې هغه بیټینګ وکړو او په بولینګ کې چې هغه بولینګ کړی دی نیوزیلند اولنې بیټینګ کوي یو سل څلوېښت سکور باندې پاته دي شوړو کې نیوزیلند ټول 10 وړاندې لوبغاړي وسوځل پاکستان بولینګ طرف ته کرا شو او بیتشا نن بهترین بولینګ کړی دی نه اور کې 10 سکور ورکړي دي او درې مهمه وکټ د خپل ټیم لپاره غوښتي دي احمد حسن ور کې څور د شو ورکړي دي کوم وکټ نه غوښتي علي اسپن په شپږ ور کې 14 سکور ورکړي دي یو وکټ یې غوښتي ده محمد شام په څورو کې شپږ شو ورکړي دي یو وکټ یې غوښتي نبیل احمد بيدین لاوډ بهترین بولینګ کړی دی په وو کې شپږ شو ورکړي دي دوه وکټ یې غوښتي دي عرفات منحاس نن پکې بهترین بولینګ کړی دی 15 وړو کې صرف شپږ سکور ورکړي دي او درې مهمه وکټ د خپل ټیم لپاره غوښتي دي راځو د پاکستان دغه بیټینګ سیټ ته چې بهترین پرفارمنس شو کړی دی په بیټینګ کې یو څلوېښت سکور چې کوم هغه پاکستان ټیم په اوپننګ باندې پوره کړ شادیب خان په 80 سکور کړی دي او سمیع الحسن پکې 450 سکور کړی دي په 15 وړو کې شپږ رنز پر اوور دی چې دی هغه سکور راوړل په داسې وکټو سره پاکستان ټیم دغه دریم ون ډے میچ په خپل نوم باندې کو دغه پونسټیبل د سره کوم پاکستان ټیم درې میچونه کړي درې ګټلې شپږ پوینټونه دي نیوزیلند ټیم هم بهترین پرفارم شو کړی په دغه ورلد کپ کې درې میچونه کړي دوه ګټلې دي 100 پوینټونه دي د نیپال ټیم چې دی هغه هم د افغانستان نه خدي یو میچ ګټلې په درې میچونه کې او دوه بلې دي او دوه پوینټونه د هغه هم دي افغانستان ته شو درې کړي دي درې وانه بلې دي او بیکاره پرفارم افغانستان شو کړی دی په دغه ورلد کپ کې د بیټینګ په شوبه کې خاص کر د بولینګ په شوبه کې نه افغانستان چې کوم بولینګ لاین اپ دی بهترین بولینګ کړی دی نو دغه د پاکستان او د نیوزیلند میچ مکمل سکور کارت ټول پاکستان کرکټ فین چې څومره دي څومره چې د کرکټ فین د پاکستان په هر ځای کې چې هغه ته ډېر مبارکي په دغه ستره بریا باندې په دغه غټ شکست باندې چې نیوزیلند ډېر غټه ماتې ورکړه په لسو وکټو باندې ماتې ورکړه تاسو هم د پاکستان په انډر 19 دغه ټیم باندې خوشاله شوي یو غټ شکست ورکو نیوزیلند ټیم ته زموږ دغه ویډیو سره لایک هم کړئ او مخکې ملګرو سره ضرور شریک کړئ تاسو هم سره د پاکستان دغه نننی بیټینګ وجه شریک کړئ چې څومره خسته بیټینګ کړی څه وجه چې پاکستان ټیم بیټینګ کولای شي افغانستان ټیم بیټینګ نشي کولای افغانستان ټول ټیم یو څه څلوېښت کوي پاکستان صرف اوپننګ باندې یو څه څلوېښت سکور کوي د ویډیو کتل ډېر من د ویډیو مخکې ملګرو سره ضرور شریک کړئ زموږ پیج هم سره فالو کړئ زموږ یوټیوب چینل سره ضرور سبسکرایب کړئ د نور تازه معلوماتو لپاره نور خو خپل لري د الله په امان